دغه صحنې ته په خدای څو وارې له هوده وځم، یو چې مسکی شي او بیا ونیسي په خوله کې ګوتې، او دغه جینۍ راته د مینې اظهار داسې کوي غلی راوباسي د کور په دروازه کې ګوتې، او مړه ستا خپل قبر دی پرېږده زما خپل قبر دی، مړه ستا خپل قبر دی پرېږده زما خپل قبر دی، ولې وهې ملا د ګل له کیسه کې ګوتې. د شاعرانو درې پاڼې خوږو مینوالو سلامونه، نیکې هیلې اخترامات او مینه مو ومنئ. ملګری مسمت پاچا یم د ګران ملګري سپین زر یاد سره. نننی ادبي پروګرام مو په ځوانو شاعرانو کې نوموتی شاعر ګل اله سره پروګرام جوړ کړی. ګل اله دا چې ګل اله څوک دی او څه کوي، راځو د ده د خولې به یې واورو. سلامونه ګل اله، زموږ د شاعرانو درې په پاڼه کې د دوهم ځل لپاره درته ښه راغلاست او هرکلی وایم. مننه، تاسو ته هم سلامونه. له تاسو نه ځانګړې مننه کوم چې موږ ته مو دا قیمتي وخت راکړو او ما ته مو په پروګرام کې د ګډون بلنه راکړه. خوښ شوم. زه ګل لالا او د خوست ولایت د مندوزیو قوم د خسنزیو کلي اوسېدونکی او د 12 ټولګي نه فارغ یم. اوس مې کار د پکولونو وسکټونو خیاطي ده، دا مې روزګار دی. ښه، ډېر ښه ګل اله، تا ته نورې بریا هم غواړو. زموږ خو دغه وړوکی شانتې پروګرام دی، نو هم مسافر وطنوال ملګري مو په هغه شیشه باندې ویني. په لومړیو کې یو غزل درڅخه اورو، بیا به مخکې ځو. مننه پاچا صاحب. له غزل نه مخکې 2 بیته دي. ارشاد. اوس هم در پسې زړونه بیمار دي او کنه. اوس هم در پسې زړونه بیمار دي او کنه، او حق حیران یم څوک د خریدار دي او کنه. او څوک چې به په تا پسې بې حده لیونیو، څوک چې به په تا پسې بې حده لیونیو، او څنګه په مینو کې د شمار دي او کنه. او څوک چې په تا پسې بې حده لیونیو، څنګه په مینو کې د شمار دی او کنه. راځم غزل ته. او هر شپه 200 غزل ولیکما، هر شپه 200 غزل ولیکما، او حضور مې راخیستی دی له خپل ذهن نه ساه وباسم، او لږ مې د خپل زړه ته پرې ډاډ پیدا کومه پیرې، لږ مې د خپل زړه ته پرې ډاډ پیدا کومه پیرې، یو څو تصویره به جینۍ درنه په غلا وباسم. وطن دې هم جوړ کړو او ځان دې هم ونه پلورلو، وطن دې هم جوړ کړو او ځان دې هم ونه پلورلو، او په هره لاره کې ګلان درته پاچا وباسم. او ما ته یې غم جوړ کړو په یار یې رانه پښې تاو کړې، ما ته یې غم جوړ کړو په یار یې رانه پښې تاو کړې، او دا رقیبان به له دې کلي خامخا وباسم. ما ته یې غم جوړ کړو په یار یې رانه پښې تاو کړې، او دا رقیبان به له دې کلي خامخا وباسم. او که ته خدای راکړې زه او تشو سره غاړه غاړی، که ته خدای راکړې او زه او تشو سره غاړه غاړی، په ټول مالت کې به د سر خوانی اشنا وباسم. او تاسو ډېره مننه. او تاسو د ګل له زړه نه څه خبره یې ښکلو، تاسو د ګل له زړه نه څه خبره یې ښکلو، په غزلونو کې د زړه زور په بیا بیا وباسم. ډېر ښه دی، ډېر عالي دی، ډېر ښه غزل مو اورېدو، ډېر ښه. ګل اله رابه شو یوه پوښتنې ته، که دا راته ووایې چې شاعري مو کله پیل کړې ده او څومره وخت کېږي؟ مننه پاچا صاحب. اچوای چې مین نه وي شاعر کیدای نشي، که څه متل یې کړی دی. شاعري خو مو دا څه وخت کېږي، دا تقریبا تر 2013 کال نه رئیس مو شروع کړې ده، او په هغه وخت کې مو داسې ستاسو پر رقم ځوانان نه وو چې مونږ یې تشویق کړی وای، او یو د غزلونو استاد به ورته وایم چې کبیر ریحان به زه ډېر تشویقولم، او له هغې رئیسې بس دا غزل دی چې لیکو یې. ډېر ښه ګل اله. ستاسو د شاعرۍ استاد څوک و؟ مننه پاچا صاحب. د شاعرۍ استاد خو داسې نه و، خو بس یو کبیر ریحان و چې مطلب تشویقولم به یې ډېر، خو زه دومره ویلی شم چې د شاعرۍ استاد مو خپله مینه وه. ډېر ښه، ډېر ښه ګل اله. نه راځو په یو بل غزل هم درڅخه اورو. مننه پاچا صاحب.
غزل دی چې د میرات زړګي له کاره وایستم د میرات زړګي له کاره وایستم او دوه ګلو بیخي له کاره وایستم ډېر ښه دی د میرات زړګي له کاره وایستم دوه ګلو بیخي له کاره وایستم څه هغې جنۍ خراب تراب کړمه څه هغې جنۍ څه هغې جنۍ خراب تراب کړمه او څه هغې سړي له کاره وایستم ډېر ښه دی او څه د سترګې ښکلې څه په زنه حال څه د سترګې څه د سترګې ښکلي څه په زنه حال او څه د اننګي له کاره وایستم ډېر ښه دی یو خو ستا یادونه او خالي اتاق یو خوا ستا یادونه او خالي اتاق او بل خوا باچاجي له کاره وایستم ډېر عالي دی ډېر او بیا یې په جانان رانه پښې تاو کړلې بیا یې په جانان رانه پښې تاو کړلې او زه خو رقیب سپي له کاره وایستم ډېر ښه دی ډېر ښه دی ډېر ښه ګوره ګوره زموږ د شاعرانو دې پروګرام څنګه روان دی که ووایم چې بس خو ستاسو لپاره دا ویلو څه نه لرم چې زه وایم چې دغه خپل هغه چا په رقم چې دغه څو کاله عمر هم تاسو ته درکړی وای چې ستاسو په رقم ځوانان راجګ شوي دي او دغه دا ځوان شاعران تشویقوي دلته ډېر ښه شاعران پیدا کېږي خو داسې څوک نه ول چې مطلب او څوک یې تشویق کړي ستاسو په شان ځوانان د نور هم ډېر شي او تاسو نه بیا هم منندوی یو مننه ګلال آباد اوسې ګلال که دا راته ووایې چې په ځوانو شاعرانو کوم یو شاعر ډېر خوښېږي مننه پاچا صاحب شاعران مې ټول خوښېږي خو بیا هم د خوښې شاعران وي او چې کبیر ریحان مې د خوښې شاعر و او ښه شاعري کوي او داسې ممتاز ورکزی نن سبا کې ښه شاعري کوي د دې دور د غزل باچا یادېږي راځو ګلاله په وروستیو کې اوس نور غزل هم درڅخه اورو بیا به مرکه رانغاړو مسلسل څو غزلونه درڅخه اورو مننه پاچا صاحب غزل دی چې بیا به مې په خپل ځان داسې سمې کانې وکم بیا به مې په خپل ځان داسې سمې کانې وکم او بیا به مې دا زړه په چا لیلام کړم چې ښه شم او د سترګو په کنجونو کې د وکتم لاړې د سترګو په کنجونو کې د وکتم لاړې او زه به په غزلو زړه آرام کړم چې ښه شم او بیا مې ستا تصویر له یوه سپي سره لیدلی بیا مې ستا تصویر له یوه سپي سره لیدلی او بیا به په ماښام کې غم د جام کړم چې ښه شم او خپل زړه ته پرې لږ غوندې څه ډاډ پیدا کومه پاچا صاحب خپل زړه ته پرې لږ غوندې څه ډاډ پیدا کومه او ستاسو دیوالونو ته سلام کړم چې ښه شم ډېر عالي دی ډېر ښه او ته دې خفه کېږه ما چې ګل لالا شاعر شو دې ته خفه کېږه ما چې ګل لالا شاعر شو ټوله شاعري به ستا په نام کړمه چې ښه شم راځم بل غزل ته پاچا صاحب وچې شونډې ګرځومه په دې ښار کې وچې شونډې ګرځومه په دې ښار کې او خدایه تلله یار خو بیا راسره یار کې وچې شونډې ګرځومه په دې ښار کې او خدایه تلله یار خو بیا راسره یار کې او ته راځې که نه راځې خو خوند ترې اخلم ته راځې که نه راځې خو خوند ترې اخلم انتظار کوم ستا د کلي لار کې او تا به خدای په د یوه ټکي هم ساتي تا به خدای په د یوه ټکي هم ساتي په یوه خنده بلا خلک خمار کې ډېر ښه دی دا باید بیا اورو ډېر ښه تا به خدای په د یوه ټکي هم ساتي په یوه خنده بلا خلک خمار کې یو وجود کې دوه ګلونه او دوه سترګې یو وجود کې دوه ګلونه او دوه سترګې او زړه مې پاته شو د ګلو په بازار کې ډېر عالي دی ډېر ښه دی ښه نو ګل لاله بیا څنګه لیونی نه شي ښه نو ګل لاله بیا څنګه لیونی نه شي سترګې تورې کړي او زلفې تار په تار کړي ډېر عالي دی بل هم درڅخه اورم ارشاد مننه پاچا صاحب غزل دی چې بنی آدم نه یې کنه ځکه دا کیسې کوي بنی آدم نه یې کنه ځکه دا کیسې کوي بنی آدم نه یې کنه ځکه دا کیسې کوي او زما د زړه په ارمانونو چې نخرې کوي زړونه مو خپله له وجوده باسې خدای منې زړونه مو خپله له وجوده باسې خدای منې او جنۍ په پڼ واده کې چې جنۍ داسې ټپې کوي
زړونه مو خپله له وجوده باسې خدای منې په پڼ واده کې چې جنۍ داسې ټپې کوي او سلام به ته کوي خو څوک به د سلام نه اخلي سلام به ته کوي خو څوک به د سلام نه اخلي او د ښایستونو ورځ تر بلې جنازې کوي او زه خو دې پېژنمه مړه ماته ځان مخایا زه خو دې پېژنم او مړه ماته ځان مخایا او زما تر مخه چې له ښکلو نه توبې کوي او خدای به دې چرې هم یو چاته سر ټیټي نه کړي خدای به دې چرې هم یو چاته سر ټیټي نه کړي او ګل له ته چې خپلې مور لره سجدې کوي ډېره مننه ګلاله چې زموږ سره مو مرکه وکړه آباد او خوشحاله اوسئ ډېره مننه د واحد منظر څخه هم زه ته زیاته مننه کوم آباد او خوشحاله